زیرک ټلیفونونو په الوتکه کې پیر د هر وخت په پرتله اسانه کړی دی. مګر آنلاین پلورونکي څنګه پوهیږي چې دا واقعا تاسې یې چې پیر کوئ؟ یوه له هغو ننګونو څخه چې آنلاین پرچون پلورونکي سوداګر او په ځانګړې توګه مالي ټولنه له آنلاین راکړې ورکړې سره لري هغه دا ده چې تاسو په حقیقي ژوند کې دا انفرادي کس نه ګورئ. له نو ډیټا امنیتي شرکت څخه ډان ډنکن وایي زموږ کړنې په برېښنایي کاروبار کې کولی شي د آنلاین شرکتونو سره مرسته وکړي چې وپوهیږي آیا دا یو واقعي کارونکی دی او یا په غلا شوي اعتبار سره یو څوک دی. دوی دې ته ګوري چې زه څنګه په اپلیکیشن کې خپل معلومات واردوم، آیا د اوږدې مودې لپاره یې کیکاږم او که د لنډ وخت لپاره. زه په اوږدو که په لنډو ورڅخه کار اخلم. زه دا وسیله د نږدېوالي پر اساس څنګه نیسم. دغه کړنې چې منفعل یا غیر فعال بایومټریک ورته وایي کولی شي د پیرودونکو یو ډیر نوی انځور وړاندې کړي. دا کار د هغې ټکنالوژۍ په کارولو سره کیږي چې لا د مخه په ګرځنده وسایلو کې شته. جغرافیایي موقعیت واقعا د پیژندلو لپاره د پیل ټکی دی. تاسو پوهیږئ چې کاروونکی چیرته دی، وسیله چیرته ده او له کوم ځای څخه په اړیکه کې دی او داسې نور. د پاسورډونو یا د ګوتو نښې برعکس چې په فزیکي توګه کارول کیږي غیر فعال بایومټریک د پردې تر شا کار کوي په داسې حال کې چې کاروونکی په عادي ډول سره په اړیکو کې وي. موږ په ویب یا د ګرځنده ټلیفونونو په اپلیکیشنونو کې د کوډونو یو څو کرښې لرو او د هغو ټول کار دا دی چې موږ ته له ځیرکو وسایلو څخه معلومات راکوي. موږ دا معلومات څېړو او په ډېرې ځیرکتیا سره یې بیرته ویب یا ګرځنده ټلیفون ته استوو. حتی د ټایپ کولو سرعت یا د ټلیفون نیولو د زاویې په شان فکتورونه کولی شي د پیژندلو لپاره وسیله شي. او د معلوماتو د غلا په دې عصر کې غیر فعال بایومټریک په دې معنا ده چې سوداګر نشي کولی یوازې په لاګین او پاسورډونو تکیه وکړي. نو ډیټا د ماستر کارت ملکیت ده کوم چې د مخه یې د خپلو سوداګرو لپاره پوره ټکنالوژي په کار اچولي. د اعتباري معلوماتو لپاره د یو واحد مرکز نشتون د آنلاین خرڅلاو لپاره خطرناک دی. د کارونکو لپاره په آنلاین بڼه د خوندي معاملې راز د هغوی د ګوتو په څرنګوالي کې دی. احسان لاریوبزی، امریکا غږ.